د توبې اراده موقتي نه وي. کله حاضرو او ناستو خلکو څخه پوښتنه وشي چې ستاسو په ژوند کې تر ټولو ښه ورځ کومه وه، نو شاید ځینې ووایي چې د واده ورځ یې تر ټولو ښه ورځ وه، او یا هم شاید چې ځینې نورې ورځې وښیي. خو د صحابیانو له ډلې څخه د کعب بن مالک رضی الله عنه په نوم یو تن د تبوک په غزوه کې حاضر نه شو. د هغه په دې کار سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر په غوسه شو او ټول مسلمانانو ته یې امر وکړ چې تر 500 ورځو پورې دې له هغه سره خپلې اړیکې وشلوي. تر 500 ورځو وروسته الله جل جلاله هغه ته بښنه وکړه او د هغه د بښنې په تړاو له اسمان نه د قرآن کریم آیت نازل شو. له همدې امله کعب بن مالک رضی الله عنه تر 500 ورځو وروسته جمعه ته ورننوت او وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر 500 ورځو وروسته هغه ته څه وایي: ای کعبه، ستا د تولد له ورځې راهیسې ما ته ستا په ژوند کې د ښې ورځې زیری راکړه، الله جل جلاله ته بښلی یې. رواه بخاري او مسلم د کعب بن مالک رضی الله عنه څخه. یعنې ستاسو په ژوند کې تر ټولو ښه ورځ هغه ده چې الله جل جلاله تاسو پکې وبښي، او همداراز تر ټولو ښه او خوږه ورځ هغه ده چې له خپلو زړونو څخه ګناوې پاکې کړئ او الله جل جلاله تاسو وبښي. د دې برخې تر ټولو وروستی او ښکلې بېلګه د مالک بن دینار توبه ده. خو مالک بن دینار څوک دی؟ مالک بن دینار د تابعینو په ډله کې تر ټولو مخکښ تابعی و. دا خبره ډیره مشهوره ده چې هغه به ټوله شپه ژړل او ویل به یې: ای زما خدایه، یوازې ته پوهېږې چې جنتیان به څوک وي او دوزخیان به څوک وي، او زه به په دغو دوو ډلو کې له کومې یوې څخه وم. ای خدایه، ما د جنتیانو په ډله کې حساب کړه او ما د دوزخیانو په ډله کې مه ګڼه. د مالک بن دینار عبادت ته ښه ځیر شئ. دا هماغه مالک بن دینار دی چې د ژوند په لومړنیو وختونو کې دومره ډیر تقوادار او پرهیزګاره نه و. هغه وایي: ما خپل ژوند په ګمراهۍ، مستۍ او سرغړونې سره پیل کړ. په خلکو به مې ظلمونه کول، د هغوی حقونه به مې تر پښو لاندې کول، خلک به مې وهل، ټکول. لنډه دا چې تر ټولو ظالم او ځورونکی انسان وم. هیڅ داسې ګناه نه وه چې ما نه وه ترسره کړې. خلک زما د ډیر ظلم او نافرمانیو په وجه له ما نه بیزاره شوي وو. آیا دا مالک بن دینار همدغسې و؟ هو، همدغه مالک بن دینار همدغسې ظالم او ځورونکی انسان و. هغه وایي چې یوه ورځ یې په زړه کې دا خبره وګرځېده چې هغه باید نکاح وکړي او د یوې لور پلار شي. هو، ما واده وکړ او د فاطمې په نامه د یوې لور پلار شوم. هغه په ما ډیره ګرانه وه. هر څومره به چې فاطمه لوېدله، هماغومره به زما په زړه کې هم ایمان قوي کېدو او ګناوې به مې کمېدې. کله به چې فاطمې زما په لاس کې د شرابو جام لید، نو زما څنګ ته به راغله او هغه به یې رانه چپه کړ. ته به وایې چې الله جل جلاله دغه کار ته اړ ویستی وه. دا په داسې حال کې چې لا 2 کلنه شوې نه وه. هر څومره به چې فاطمه لوېده، زما ایمان به هم ورسره زیاتېدو او خدای ته به نږدې کېدم. په دې توګه ورو ورو له ګناهونو څخه لرې کېدم. په همدې کې وخت تېرېدو تر څو فاطمه 3 کلنه شوه. هغه وایي کله چې فاطمه 3 کلنه شوه نو مړه شوه. له همدې امله له بدو بدتره شوم. ټول صبر او زغم مې ختم شو. حتی 1 ذره صبر مې هم په وجود کې نه و چې دغه ګناهونو په وړاندې مې مرستندوی شي. وضعیت مې لکه څنګه چې و تر هغو ډیر بدتره شو او شیطان راباندې خپلې لوبې پیل کړې. ان تر دې چې یوه ورځ شیطان راته وویل: ته به نن دومره مست شې چې په ټول عمر کې به دومره نه وې مست شوی. نو له ځانه سره مې پرېکړه وکړه چې باید مست شم او شراب وڅښم. ټوله شپه مې شراب وڅښل، په وار وار مې وڅښل تر څو ګڼو خوبونو او خیالانو چاپېره کړم. دا د مالک بن دینار خبرې دي چې خپله یې ویلې دي او د هغه دا خوب رښتیا دی. هغه وایي: ما په خوب کې ولیدل چې د قیامت ورځ را رسېدلې ده. لمر تیاره شوی دی، دریابونه په اور بدل شوي، ځمکه په لړزېدو ده، خلک محشور شوي او ډلې ډلې ولاړ دي او زه هم د هغوی په منځ کې یم. او بیا مې یو غږ واورېد چې ویل یې: فلانکی د فلانکي زویه، ژر کوه د خپل رب په وړاندې حاضر شه. هغه وایي د دغه غږ په اورېدو مې ولیدل چې د غوښتل شوي سړي څېره له ویرې تکه توره واوښته او بیا غږ وشو: مالک بن دیناره، ژر کوه او د جبار خدای په وړاندې حاضر شه. هغه وایي د دغه غږ له اورېدو وروسته مې پام شو چې زما په شاوخوا کې ولاړ خلک یو هم نشته، داسې چې ورته وایي د محشر په میدان کې هیڅ څوک هم نشته. او بیا مې یو لوی ځواکمن ښامار ولید
چې خوله یې خلاصه کړې او زما په لور په سرعت سره را روان دی. ما هم له سختې ویرې په منډو پیل وکړ. په منډو کې مې یو ضعیف او ناتوانه سپین ږیری ولید. هغه ته مې ځان ورساوه او ورته ومې ویل ما له دغه ښامار نه خلاص کړه. هغه راته وویل زویه زه ډېر ضعیف او ناتوانه یم، زه د دغه کار توان نه لرم، خو په دغه خوا منډې کړه شاید چې ترې خلاص بشي. بیا مې په هماغه لوري چې سپین ږیری ورته اشاره کړې وه منډې کړې. ښامار هم راپسې و. په منډه کې یوه داسې ځای ته ورسېدم چې هلته اور و. نو له ځانه سره مې وویل له ښامار نه مې د خلاصون ډېرې منډې وکړې، اوس باید په اور کې ولوېږم. په همدې وخت کې ښامار راته نږدې کېدونکی و. له همدې امله بېرته راوګرځېدم او تر هغه سپین ږیري پورې مې ځان ورساوه. هغه ته مې په خدای قسم ورکړ او ومې ویل ستا دې په خدای قسم ما له دغه ښامار نه خلاص کړه. هغه زما په حال زړه وسوځاوه او ویې ژړل. بیا یې وویل تا ته معلومیږي چې زه خو ضعیف او ناتوانه یم او نشم کولی چې تا له دغه ښامار نه خلاص کړم، خو د دغه غره په لور منډې کړه ګوندې ترې خلاص شي. د غره په لور مې منډې کړل. هره شیبه به ښامار را لنډېدو. په غره کې مې ماشومان ولیدل. د ماشومانو چغې مې واورېدې چې ویل یې فاطمې پلار ته دې ګوره، پلار ته دې ګوره، پلار ته دې ګوره. هغه همداراز وایي. زه پوه شوم چې هغه زما لور ده. نو دا وخت چې له هغه هلاکوونکي ښامار څخه د خلاصون لپاره مې 3 کلنه مړه شوې لور لرله، خوښ او خوشحاله شوم. هغې زه په خپل ښي لاس ونیوم او په خپل کیڼ لاس یې ښامار وشاړه. زه د سختې ویرې له امله لکه مړی داسې شوی وم. بیا هغې یعنې فاطمه راغله او زما په غېږه کې هماغسې کېناسته لکه په دنیا کې به چې زما په غېږه کې کېناسته او بیا یې ویل پلارجانه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ژباړه آیا د ایمان راوړونکو لپاره لا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د هغه زړونه د الله جل جلاله له ذکر نه ویلی شي؟ سورة الحدید آیه نمبر 14. ای زموږ مسلمانانو وروڼو، آیا اوس د دې وخت نه دی راغلی چې خپل زړونه د الله جل جلاله په ذکر او عبادت سره نرم او متواضع کړو؟ لور مې راته وویل پلارجانه. په ځواب کې مې ورته ویل ای لورې ما ته د دغه ښامار کیسه وکړه، هغه ولې په ما پسې و او تا څنګه ترې خلاص کړم؟ هغې وویل پلاره دغه ښامار ستا هماغه ناوړه عملونه او ګناوې دي چې تا یې په ترسره کولو کې هیڅ صرفه نه کوله. تا دغه ښامار په خپلو ناوړه عملونو سره لوی کړ. هغه دې دومره لوی کړی و چې نږدې و تا وخوري. ته نه پوهېدې چې د قیامت په ورځ به هر چا ته د هغه د دنیا عملونه مجسم شي؟ ومې ویل هغه ضعیف او ناتوانه سپین ږیری څوک و؟ هغې وویل هغه سپین ږیری سړی په حقیقت کې ستا نیک عملونه و چې ډېر ضعیف او ناتوانه و. تا هغه دومره ضعیف کړی و چې حتی ستا په حال یې وژړل، ځکه هغه نشوی کولی چې تا له ښامار نه وژغوري. که زه دې په دنیا کې نه وای زیږولی او بیا په هماغه ماشومتوب کې مړه شوی نه وای، نو اوس به دې له هماغه ښامار نه د تېښتې لپاره هیڅ لاره نه وای. مالک بن دینار وایي چې په همدې وخت کې له خوب نه راویښ شوم او له ځانه سره مې چیغې کړې ای خدایه اوس یې ډېر ښه وخت دی، ای خدایه اوس یې ډېر ښه وخت دی. یعنې اوس د دې وخت را رسېدلی چې توبه وکړي، لکه څنګه چې د قرآن کریم په مخکینی آیت کې ورته اشاره وشوه. آیا اوس د مؤمنانو لپاره هغه وخت نه دی را رسېدلی چې زړونه یې د الله جل جلاله په یاد نرم او متواضع شي؟ هغه وایي غسل مې وکړ او د سهار لمانځه لپاره له کور نه ووتم. زړه مې و چې توبه وکړم او خپل رب ته وګرځم، خو کله چې جومات ته ورننوتم نو امام همدغه آیت تلاوت کاوه. آیا اوس د مؤمنانو لپاره هغه وخت نه دی را رسېدلی چې زړونه یې د الله جل جلاله په یاد نرم او متواضع شي؟ په دې توګه مالک بن دینار توبه وکړه. هغه ټولو خلکو ته معلوم و چې د جومات په مخ کې به ودرېد او چغې به یې وهلې ای سرغړونکو بندګانو، ای غافلو بندګانو، د خپل رب لور ته رجوع وکړئ. ستاسو رب شپه او ورځ ستاسو ته بلنه درکوي او وایي څوک چې ماته یوه لوی شان نږدې شي زه به هغه ته د یوه لاس په اندازه ورنږدې شم، او څوک چې ماته د یوه لاس په اندازه رانږدې شي زه به د 2 پرانیستو لاسونو په اندازه هغه ته نږدې شم، او څوک چې زما په لور قدمونه راواخلي زه به د هغه په لور ورمنډې کړم. ای زموږ ربه پر موږ باندې د توبې توان او طاقت پیرزو کړه. آمین یا رب العالمین.